په بل صحیح روایت کې دا راغلی حضرت عبدالرحمن ابن ابي عمرو وایي زه په مسجد کې وم دخل عثمان بن عفان المسجد. عثمان ابن عفان رضی الله عنه مسجد ته را داخل شو. دا د ماښام د لمانځه وروسته فقعد وحده. د مسجد په یو طرف کې تنها کښېنستی په خپل ذکر باندې اخته و. دا د صحابو شان و چې د ماښام د لمانځه نه بعد به د ماخوستن لمانځه ته راتله د ماخوستن لمانځه انتظار به کوي. دغه وخت رب لا یزال د اعتکاف ثواب هم ورکوي. عبدالرحمن ابن ابي عمرو وایي فقعدت الیه زه هم ورلم ورسره کښېنستم. فقال نو ده راته وویل یا ابن اخي ای زما وراره سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی صلی الله علیه وسلم څخه دا اورېدلي هغه ویل من صلى العشاء في جماعه کم څوک چې د ماخوستن لمونځ په جماعت باندې وکړي فکأنما قام نصف الليل لکه دې شخص چې نیمه شپه په عبادت باندې تېره کړه. نیمه شپه یې ټوله په ذکر اذکارو او لمانځه کې تېره کړه. دویم بیا فرمایي ومن صلى الصبح في جماعه او کم څوک چې بیا د سهار لمونځ هم په جماعت باندې ورسره وکړي فکأنما صلى الليل كله لکه دا شخص چې دا ټوله شپه په عبادت کې تېره کړي ټوله شپه یې په عبادت باندې تېره کړې ده. دا څومره عظیم فضیلت دی او څومره اسانه د یو مسلمان لاس ته راځي که لږ کوشش وکړي لږ په دې کې جذبه پیدا شي د ده په زړه کې لږ رڼا پیدا شي نو دغه ثواب د ټولې شپې چې تا ته لیکل کېږي لکه ته چې دا ټوله شپه عبادت وکړې دا لږ ثواب نه دی. په بل حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة غرفا بشکا فجنت کې داسې بنګلې او ماڼۍ دي یرا ظاهرها من باطنها چې د دې بنګلو ظاهري حصہ هغه د داخلي حصې څخه معلومیږي و باطنها من ظاهرها او کته د هغې نه بهر د دې بهر برخې څخه یې تا ته باطن او دننه حصہ معلومیږي. صحابو کې مینه د هغې پیدا کېږي. یو صحابي ولاړ شو سوال یې وکړي لمن هي یا رسول الله ای د الله رسوله پر تا د صلات وسلامي دا د چا دپاره دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم اوس په نمبر باندې هغه کسان ور یادوي لمن اطاب الکلام د هغه چا دپاره چې نرمه لهجه لري نرمې خبرې کوي لمن له خلق حسن مع الانام د هغه چا دپاره چې هغه ښایسته اخلاق لري د خلکو سره. دویم واطعم الطعام او میلمستیاوي کوي ډوډۍ کوي مسلمانانو ته خوراک ورکوي. دریم وادام الصيام او دا د هغه چا دپاره دی چې پرله پسې روژې نیسي د فرض روژو څخه بغیر نورې روژې نیسي یو مخې پرېږدي نه کم از کم په میاشت کې 3 روژې نیسي 14 14 او 15 تاریخ ده. اخرنی کس یادوي د کم سره چې زمونږ کار دی. وصلى بالليل والناس نيام او دا بنګلې د هغه چا دپاره دی چې هغه د شپې لمونځ کوي د شپه په عبادت باندې تېروي والناس نیام او غالبه د خلکو دا وي چې هغه ویده وي او غافلون عنه یا دا چې د شپې د عبادت نه خلک غافله یي خدای د شپې عبادت کوي. نو ګورئ مسلمانانو ورونو د سهار او ماخوستن لمونځ په جماعت باندې چې وکړې تا ته د ټول شپې د عبادت ثواب لیکل کېږي. دا صحیح روایات دي صحیح مسلم کې راځي سنن ترمذی کې راځي مشکات المصابیح کې راځي. نو که زما او ستا په زړه کې رڼا وي کامل ایمان پروت وي نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د جماعت د لمانځه دومره فضایل بیانوي ما او تا کې باید دا جذبه پیدا سي چې دا
احادیث باندې به عمل کوم که زما وستا په زړه کې دا مینه نسی پیدا دا جذبه نسی پیدا نو معلومه خبره ده چې زما وستا د زړه ایمان کامل نه دی بیا به موږ او تاسو پر دې باندې ژاړو چې یا الله موږ ته پر دې باندې توفیق راکړه موږ کامل ایمان نصیب کا. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.